سلام ستړي مشئ. نن جمعه د 1399 کال د همالوري نهمه د 2019 کال د مارچ 9 ده. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو هم د ازادي سټوډیو د خبرونو لیدلو ته رابولم. په نیوزیلند کې زرګونه کسانو نن د کرایستچرچ د مرګوني برید د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کړل. صدر اعظم جاسیندا آرډرن له خپل استرالیایي سیال سکاټ ماریسن سره په مراسمو کې ګډون درلود. په کرایستچرچ کې د مارچ په 15مه یو بریدګر په 2 جماعتونو کې په لمونځ کوونکو ډزې وکړې او 50 کسان یې ووژل. د نیوزیلند په کرایستچرچ ښار کې د مرګوني برید د قربانیانو د درناوي په پار د زرګونو کسانو چوپتیا. نن جمعه په کرایستچرچ کې د 2 افغانانو په شمول د وژل شویو 500 کسانو نومونه د فاتحې په ځانګړو مراسمو کې په لوړ آواز واخیستل شول. حاجی محمد داوود نبی، طارق رشید عمر. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آرډرن له پیل تر اوسه د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ کلکه ولاړه ده. And then I came here and was met with this simple greeting. Assalamu alaikum. Peace be upon you. السلام علیکم. دا ساده کلمې د ټولنې د مشرانو لخوا چې د خپل دوستانو او عزیزانو د وژل کېدو شاهد ول تکرارې شوې. هغه ساده کلمې چې د بستري ټپیانو لخوا تکرارېدلې. هغه کلمې چې د قربانیانو له کورنیو مې واورېدې او له هغو ټولو کسانو سره چې لیدلې مې دي. السلام علیکم. Peace be upon you. د ګاونډي هیواد استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم په دې مراسمو کې حاضر وو. هغه د 2 اونۍ مخکې جمعه یو غمیزه او تور ورځ وبلله. د برینټون ټارن په نوم یو 28 کلن استرالیایي کس په نیوزیلند کې د خلکو په وژنې تورن شوی. تمه ده چې د جمعې په ورځ بیا محاکمې ته حاضر کړی شي. هغه به له نورو تورونو سره هم مخامخ شي. غزې ترانګه کې د پروسږنو شپږ اونیزو مظاهرو د یو کلنۍ په مناسبت بیا مظاهرې کیږي. لسګونه اسرائیلي ټانکونه او پوځیان په سرحد کې ځای پر ځای شوي دي. د غزې اسرائیل پوله او اسرائیلي پوځ دوی د پروسږنو مظاهرو د یو کال تر پوره کېدو د مخه نن سهار وختي په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي. پروسږ کال د مارچ له 10 د شپږو اونیو لپاره فلسطینیانو په غزه کې د اسرائیل پر ضد مظاهرې وکړې چې د اسرائیلي پوځیانو لخوا یې مخه ونیول شوه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په مظاهرو کې نږدې 200 فلسطینیان ووژل شول. د ملګرو ملتونو یو څېړونکي کمیسیون اسرائیل تورن کړ چې تیر کال د غزې مظاهرچیان ځپلي او نقشه ویشتونکو په ښکاره ماشومان، صحي کارکوونکي او خبریالان هدف ګرځولي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو ورځو کې بیا هغه وخت زیات شو چې تیره اونۍ اسرائیل په یوه توغندي ولګېد او پوځیانو بیا د حماس مرکز وویشت. د وینزویلا د حکومت د مخالفینو مشر خوان ګوایدو ویلي چې دغه هیواد جمهور رئیس نیکولاس مادورو د روسیې د پوځي حضور په بدل کې هغوی ته سره زر ورکړي. روسیې ویلي د یو پوځي تړون په اساس یې وینزویلا ته یوه متخصصه ډله ورلېږلې. واشنګټن له موسکو غوښتي چې له وینزویلا خپل پوځیان وباسي. په وینزویلا کې تازه لانجې. د مخالفانو مشر خوان ګوایدو د پنځمې پر ورځ خپلو پلویانو ته ویل چې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د قدرت د خوندي ساتلو په خاطر په تیلو غني دغه هیواد ته په غیر مسؤلانه توګه روسي پوځیان راوستلي دي. د روسي پوځیانو البته تیره شنبه د وینزویلا له پلازمینې کاراکس د باندې په یوه سیمه کې کښته سوې. ګمان کېږي چې دغو الوتکو نږدې 100 خاص پوځیان او د سایبري امنیت پرسونل وینزویلا ته راوستلي وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتي چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي. ټرمپ ویلي چې په دې برخه کې هر څه کولی شم. مسکو چې د مادورو د حکومت سرسخته پلوي کوي ویلي چې د متخصصانو یوه ډله یې د پوځي تړون پر اساس وینزویلا ته استولې. له بلې خوا د مادورو حکومت په یوه تازه پریکړې سره خوان ګوایدو د 15 کلونو لپاره د رسمي څوکۍ له نیولو منع کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فیدریکا موګریني د پنځمې پر ورځ د وینزویلا د حکومت دا پریکړه وغندله. Condemns the recent decision by the Controller General of Venezuela to disqualify Juan Guaidó from holding public office for 15 years.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د انتخاباتي کمپاینونو په پیل کې اعلان وکړ چې د نویو وسلو ازمایښت او پر پاکستان د څه وخت مخکې بریدونه هغه څه چې پر مټ یې خلک د بریا ته رسوي. د هند تر عمومي انتخاباتو مخکې چې تمه د اپریل په 11 وشي او څه باندې 800 میلیونه هندیان پکې ګډون وکړي، پاکستان د هند د څه وخت مخکې بریدونه هماغه وخت ځواب کړل او ګواښ وکړ چې برید به په برید ځوابوي. هندو نېشنلیست صدر اعظم نریندرا مودي او د انتخاباتي کمپاین پیل. د هند لخوا د سټلایټ ضد میزایلو وروستي ازموینې او د پاکستان په وړاندې قاطع اقداماتو مودي ته د خپل مخالف ګوند د انتقاد ښه دلایل په لاس ورکړي. زموږ ساينس پوهانو د سټلایټ ضد میزایلونو د ازمویلو غوښتنه وکړه، خو کله چې هغوی په واک کې وو دا پریکړه نه وکړي. په 21مه پیړۍ کې د هند پیاوړي کولو او د هیواد د خوندیتوب لپاره باید دا پریکړه ډیره پخوا شوې وای. देश की सुरक्षा के लिए په پاکستاني خاوره بمبارد او ورپسې لانجې بیا د مودي د مخالفینو په باور د انتخاباتو لپاره کمپاین وو. د هند کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی او د انتخاباتو یو مخکښ کاندید چې د مودي سرسخت مخالف دی، هغه په ژمنو کې په پاتراتلو تورنوي. د مودي د ګوند مخکښو غړیو او د کابینې وزیرانو په ټویټر باندې تر خپل نوم مخکې د چوکیدار مخټاړی ورزیات کړی، هغه صفت چې مودي ځان ته ټاکلی دی. اوس مو هم تایلند ته بیایو چیرته چې د فیلانو شپږ واړه بچیان د ژغورونکو لخوا وژغورل شول. تفصیل یې دلته وګورئ. دا واړه فیلان په خټو او لوشو کې گیر پاتې دي. دا ځای د لان ټاپ ملي پارک دی چې له پلازمینې بانکاک 160 کیلومتره لري پروت دی. د پنجشنبې په ورځ ژغورندویو ډلو فیلان داسې وژغورل. له خټو د فیل د وروستي بچي پر ایستلو ټول خوشحالیانو په سر واخیستل. مننه چې دغه خبرونه مو وکتل. دا پروګرام د ازادي رادیو په فیسبوک او ویب پاڼې کتلی شئ. تر بیا.